په لومړي وخت کې ټول خلک په یو لار روان، بیا چې دې وځي دوام نکړ او اختلافونه رامنځته شول، نو الله پیغمبران ولېږل چې په سم تګ زیری ورکوونکي او د انحراف له نتیجو څخه ویرونکي او د هغو سره یو ځای حق کتاب ولېږه ترڅو هغه اختلافونه چې د حق په باب د خلکو ترمنځ راغلي وو فیصله کړي. او د دې اختلافونو په کېدو دلیل دا نو چې په ابتدا کې خلکو ته د حق ښودنه نه وشوي، نه، اختلاف هغو کسانو را پیدا کړ چې د حق په برخه کې معلومات ورکړ شوی او د روښانه لارښودنو له موندلو نه وروسته صرف په دې غرض حق پرېښود بېلابېلې لارې رامنځته کړي چې غوښتل یې په خپلو منځو کې یو پر بل تېری وکړي. نو الله هغو کسانو ته چې پر پیغمبرانو ایمان راوړ په خپل اذن د حق هغه لار وښودله چې خلکو پکې اختلاف کړی. د الله چې چاته خوښ شي سم لار وښیي.